سلام علیکم ملګرو د ایچ پی ایم نیچرال اسټیټکس نړۍ ته ښه راغلاست. نن موږ د ویټامین ډي په اړه خبرې کوو چې په فټنس او روغتیا کې یو له تر ټولو حیاتي عناصرو څخه دی. دا یوازې یو ویټامین نه دی بلکې زموږ د ټیم د کلونو تجربې په رڼا کې دا ستاسو د هډوکو او هورمونونو د پیاوړتیا لپاره یو اساسي ستون دی. ویټامین ډي له بدن سره مرسته کوي چې کلسیم جذب کړي چې دا کار ستاسو د هډوکو د کثافت او د عضلاتو د فعالیت لپاره اړین دی. زموږ د ټیم عملي تجربې ښیي چې د دې ویټامین کمښت د دوامداره ستړیا د بندونو د درد او حتی د مزاج د خرابوالي لامل کیږي. دا هغو کسانو لپاره چې فټنس کوي دا ویټامین د ټسټوسټیرون هورمون په نارمل ساتلو کې مرسته کوي. د یو بالغ انسان لپاره د دې ویټامین ورځنۍ اړتیا په اوسط ډول له 600 څخه تر 800 وهلو پورې ده. د دې تر ټولو لویه سرچینه د لمر وړانګې دي. په خوړو کې بیا واښه لرونکي کبان د هګۍ ژیړ جګر او د کبانو غوړي غوره طبیعي سرچینې ګڼل کېږي. څرنګه چې ډېری خلک کافي لمر نه ترلاسه کوي نو دا ویټامین باید په خپل رژیم کې شامل کړئ. که غواړئ چې قوي هډوکي او لوړه انرژي ولرئ دا ترلاسه کړئ چې بدن مو کافي ویټامین ډي ترلاسه کوي. زموږ په یوټیوب کانال کې د داسې نورو رښتینو او تجربه شوو معلوماتو لپاره موږ تعقیب کړئ. ډېره مننه چې تر پایه راسره وئ.